او دا شعر دی کې مسافرو ته ډالۍ وي چې تا لا ساتلې خوله به درکم څه کمیږي خو نه تا لا ساتلې خوله به درکم څه کمیږي خو نه داسې وخت راشه چې په شونډو باندې پیزوان مې نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. نن را سبا بله ډیوه کې مکبر شاه انصاف صاحب میلمه دی. ګورو چې دوی زموږ دپاره ستاسو دپاره څه قدمونه منتخب کړي دي او موږ ته به یې وایو دوی سره میلاویږو لیک سلیک سره کوو او بیا به هغې دپاره چې دوی څه انتخاب کړی دی نو هغه به تاسو واورئ او بیا به موږ له دا راکوي چې زموږ دا پروګرامونه څنګه دي. مکبر شاه صاحب سلامونه مې قبول کړئ او د خپل ژوند په باره کې دوه درې خبرې د کوم ځای سره تعلق ساتئ او د کوم ځای سره څه روزګار هم دی. وعلیکم السلام. مننه ستاسو ډېره چې په دې کم لنډ تنګ وخت کې دومره د پښتو ژبې خدمت کوئ. دا ډېر یو سخت کار دی، ډېر د تنقید کار دی، د هغې باوجود هم تاسو لګیاستئ. مننه ستاسو. بقایا موږ د باروخیلو سیمې سره را تعلق ساتو او دا دیړینې میړینې کوو، ګلکارۍ کار کوو، بې تعلیمه یې که نه. تعلیم هم نشته خو لکه د شاعرۍ عمر هم څومره دی؟ څومره وخت نه شاعري کوئ؟ شاعري خو تقریبا د 8 کالو نه هوښه کوو، ته 9 کالو. اوس دې زموږ دپاره څه منتخب کړي چې راته ووایي؟ زه به درته لاول د غزل نه یو څو شعره مخکې چې د سترګو اوښکو مې لمدې کړې د ګریوان لمنې، د سترګو اوښکو مې لمدې کړې د ګریوان لمنې، په کومه شپه چې سوځېدلې د اسمان لمنې، او تا مې نامه د بدنامۍ په دروازه لیکله، تا مې نامه د بدنامۍ په دروازه لیکله، ما درته لاسو کې نیولې وي قربان لمنې. او دوی چې د ننګ توره راواخلي نو یو بل ته ګوري، دوی چې د ننګ توره راواخلي نو یو بل ته ګوري، موږ پښتنو مدام نیولي د خپل ځان لمنې. وایي دوی چې د ننګ توره راواخلي نو یو بل ته ګوري، زموږ پښتنو مدام نیولي د خپل ځان مظلومانو ګریوانونه شلېږي. دلته اکثر د مظلومانو ګریوانونه شلېږي، ما له یو داسې کمیس جوړ کړئ چې ګریوان مې نه وي، او لاس مې نیولي دي جوړه درنه دا سوال کومه، لاس مې نیولي دي جوړه درنه دا سوال کومه، ربه یو داسې ژوندون راکړه چې ارمان مې نه وي. او هغه شپې ورځې د ژوندون د زندګۍ نه شمارم، هغه شپې ورځې د ژوندون د زندګۍ نه شمارم، چې بیګا تیر شي سبا راشي او جانان مې نه وي. او زما د ستړي قام باچا دا درته چا ویلی دي، زما د ستړي قام باچا دا درته چا ویلی دي، ورځ د محشر به نه وي تله د میزان به نه وي. او موږ د دادا د وخت عادت د قربانو سره یو، موږ د دادا د وخت عادت د قربانو سره یو، اوس کو هر څوک را باندې څه کړي نو خفګان مې نه وي. او دا شعر دی کې مسافرو ته ډالۍ وي چې تا لا ساتلې خوله به درکم څه کمیږي خو نه، تا لا ساتلې خوله به درکم څه کمیږي خو نه، داسې وخت راشه چې په شونډو باندې پیزوان مې نه وي. او مکتب کې دا چې لاس به جوړه د ارمان کېږدي د تندي د پاسه، لاس به جوړه د ارمان کېږدي د تندي د پاسه، انصاف وایي تشې چې مو پاڼې وي قرآن مې نه وي. بل څه په ذهن زور واچوه که یو غزل در سره نو هغه را سره شریک کړئ. نظم راته غزل نه به تېر شو. د ماشومتوب دورانو موږ چې بهر لوبې کولې، د ماشومتوب دورانو موږ چې بهر لوبې کولې، په هر یو زوی پسې خپل پلار راغی ویل کور ته راشه، خوشې غرمه ده بس که غېږ ته دې د مور ته راشه. په دغه وخت کې مې نظر په خپل درشل پرېوتو، تنبکو لا وه، ما ویل ما پسې م جوړې پلار مې راغو، خو په انتظاروم خو چا آواز را نه کړو. ډېر د افسوس نه د درشل خوا ته را ورسېدم، تنبکو لاو ځکه وپاسې قبضه ماته وه. ډېر د افسوس نه د درشل خوا ته را ورسېدم، تنبکو لاو ځکه وپاسې قبضه ماته وه. دغه قصه مې د مرجانې مخکې هم وکړله، هغې د اوښکو ډکې سترګې په زنګون کې خوستې، ما هم جړل، هغې هم د سترګو نه به اوښکې تللې. د دلاسي مڅوک په دغه وخت پیدا نه شولو، خو مور مې هوښیاره ودرینې بوډاګي را واخیست.
په دغه وخت کې یو د کلي خان اواز وکړلو ویلې کونډې ته ووایه چې راشي زموږ خدمت دپاره د ډېرو ورځو نه مې مور د خان خدمت کولو خو په بله ورځ ترې په سرو سترګو په ژړا ترې راله ما ویلې و مرجانې نن په غټو ولې جاړې هغې ویل کوم د خان خدمت خو تنخوا نه راکوي ما ویل غم مه کوه زه به یو افسر جوړېږم هغې ویل خاورې به افسر شي چې په کور کې ناست دی نو د ما ویل غم مه کوه زه به یو افسر جوړېږم هغې ویل خاورې به افسر شي چې په کور کې ناست دی نو د غربت بسته مې واخیسته اسکول له لاړم پرنسپل ویلې ځان سره څوک سرپرست راوله ما ویل زما خو نور څوک نشته یوه مور لرمه هغه ویل دې کې دې د مور خبرې نه ځایږي قطرې قطرې اوښکې په مخ مې را روانې شولې انصاف وایي دغه وخت یتیم نه افسر نه جوړېږي د دردېدلي د زړه حال به درته څه وایمه په لمبو سوي د ژوند کال به درته څه وایمه او داسې څوک شته چې د باقي ژوند راته څه ووایي پالي ویلي و د پال به درته څه وایمه او کړۍ چې په مخ باندې خورې نو یې تیارې جوړې کړې جوټې خوړې د زلفو ټال به درته څه وایمه مننه کړۍ چې په مخ باندې خورې نو یې تیارې جوړې کړې جوټې خوړې د زلفو ټال به درته څه وایمه او تش د یوسف په لیدوی ګوتو نه بندونه وړیو تش د یوسف په لیدوی ګوتو نه بندونه وړیو د خپل جانان حسن جمال به درته څه وایمه او چې د باروتو په لمبو کې ترې ټوټه ټوټه کو چې د باروتو په لمبو کې ترې ټوټه ټوټه کو مورې وناسته بې مجال به درته څه وایمه او موږ د باروتو د لمبو سره واړه رالوي شو موږ د باروتو د لمبو سره واړه رالوي شو د ګودره غاړه او د شمال به درته څه وایمه د زلکدن په وخت کې دا یوه خبره کوله ویل انصاف له کېږدئ زما رومال به درته څه وایمه د زلکدن په وخت کې دا یوه خبره کوله انصاف له کېږدئ زما رومال به درته څه وایمه ډېر ښه بل شته کتونکو دا و مکمل شاه انصاف پروګرام وکتو موږ د دوی د پروګرام نه پس به موږ خامخا د کمنټس په تمه یو ځکه چې بې تعلیمه سړی دی نو ګیدکاري کوي مزدور دی لکه زموږ په شان ته موږ دوکان کوو دوی ګیدکاري کوي خو دې وینا ته لږ وخت شي دا وینا کې څومره درد دی امید لرم چې تاسو به 100% خوښ شوي وي او زه به په انتظار یم اسدالله هجران به په انتظار یې سوید خان به په انتظار یې ستاسو د کمنټونو انشاءالله العزیز دا پروګرام زموږ ډېر زیات ښکلی و زموږ ته ډېر ښکلی ښکاره شو ستاسو نه تمه کوو تاسو به موږ له څومره ډاډ راکوئ زموږ دا چینل د یوټیوب دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن آل کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانې د ټول نه مخکې راځي دغه نوم باندې زموږ پیج دی فیسبوک باندې دا فالو کړئ لایک یې کړئ او خلکو سره ملګرو سره شریک کړئ نو دا زموږ پروګرام موږ په انتظار یو څنګه وم کتو د کیمرامین اسدالله هجران سره ډاکټر ربستان مومن لغواړي له تاسو نه اجازت د الله په امان